وبشي جماعت نه یو اعلان چې کله مړ شم. وبشي جماعت نه یو اعلان چې کله مړ شم. علي خان صاحب دا به ستا په پیج پروت وي انشاءالله پروت وي. خو که چېرې انسان د زندګۍ څه پته نه لګي پاسېږم دې ځي نه دغه ځای ته ځم نه زه بالکل نو دا به زما تصویر سره بیا دا به ورکړې انشاءالله ولې بس وبشي جماعت نه یو اعلان چې کله مړ شم او خبر به مې هر ځای کې شي دوستان چې کله مړ شم او چې کټ د جنازې مې په اوږو باندې اوچت کړي دوی له د خدای ډېر عمر ورکړي دا به مې وړي که نه چې کټ د جنازې مې په اوږو باندې اوچت کړي او وړي خبرې لنډې کړه چې زم خبرې مو اوږده وه د جنګ خبرو باندې مرم خبرې مو اوږده وه او خیر که ما وجنې ما دې ووجنې د دې د یاري کله هیڅ کله نه پرېږدم خبرې مو اوږده وه. السلام علیکم خوږو پښتنو وروڼو. نن موږ د کوهدامان په علاقې کې د دیزو په کلي کې نور باچا صاحب له راغلي یو هغې نه به خوندور شعرونه اورو تاسو ټول یې راسره واورئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. علي خان تسکین ته د زړه د کومې نه هرکلی وایم او ډېر شکرګزار یم د هغې لوی رب چې دومره څه یې راله راکړي دي چې داسې د یارانو دوستانو دا مینه یې راله راکړې ده نو دا د هغې مینه ده چې تر دې ځای پورې راپسې راغله او خپل طرف نه به کوشش کوو چې د داسې څه ووایو چې انشاءالله تعالی ستاسو به خوښ شي. وایي سترګې به وباسم که بیا مې ستا په لور وکتل سترګې به وباسم که بیا مې ستا په لور وکتل ستا په کوڅو کې مې جانانه خلک نور وکتل او دا چې په سپینه جامه ګرځي مشران د کلي دا چې په سپینه جامه ګرځي مشران د کلي ما یې والله په لمن ډېر داغونه تور وکتل. تسکین صاحب غزل دی چې د ژوند په سختو لارو تندکونه خورم او ځمه او د وخت ظالم د لاسه ګزارونه خورم او ځمه په داسې رنځ اخته یم چې علاج یې چېرته نشته په داسې رنځ اخته یم چې علاج یې چېرته نشته ناسور یم د خپل وجود زخمونه خورم او ځمه او راغلې په دې سیمه د دهشت یوه بلا ده راغلې په دې سیمه د دهشت یوه بلا ده دا وایي پښتنو ستاسو سرونه خورم او ځمه ډېر ښه دا یو ځل بیا باچا راغلې په دې سیمه د دهشت یوه بلا ده دا وایي پښتنو ستاسو سرونه خورم او ځمه او د عشق جوارګر یم د عشق جوارګر یم خو ګټه مې ونه کړه په هر قدم ملګرو تاوانونه خورم او ځمه او یو خوا ته غریبي بل خوا وړو بچو ته ګورم یو خوا ته غریبي بل خوا وړو بچو ته ګورم مجبور یم د خلکو پیغورونه خورم او ځمه او راځي د طوفانونه هیڅ پروا پې زما نشته راځي دي طوفانونه هیڅ پروا پې زما نشته باچا زه سمندر یم طوفانونه خورم او ځم. تسکین صاحب وایي چې جانان مې غاړې له سرو ګلونو هار غواړي او په دې غمجن ماحول کې سم سینګار غواړي او دې لیوني زړه سره څه وکړمه نه صبرېږي نه صبرېږي په ما ته خوله رانه هر د مینې یک هزار غواړي او د وطن خاورې باندې ننګ کول څه ګران خو نه دي د وطن خاورې باندې ننګ کول څه ګران خو نه دي بس څو قدمه د خوشحال بابا په لار غواړي او د لر او بر پښتانه بیا خدای را یوځای کړل په یو ځل او ملګرو صبر وکړئ لږ شان انتظار غواړي او د دغې خړې پښتونخوا نه به جنت جوړ کړي خدای خو باچا خان بابا په شان ته یو مالیار غواړي د دغې خړې پښتونخوا نه به جنت جوړ کړي خدای خو باچا خان بابا په شان ته یو مالیار غواړي
او مرشد داسې یو تعویز راله د صبر وکړه مرشد داسې یو تعویز مرشد داسې یو تعویز راله د صبر وکړه دا لیونی زړه رانه هر وخت دلدار غواړي ډېر ښه ده ډېر او د پلار تصویر ته شپه ورځ جاړي ما هم جړوي د پلار تصویر ته شپه ورځ جاړي ما هم جړوي دا یتیمان به چې شپه ورځ یې رانه پلار غواړي ډېر ښه ده باچا صاحب دا بیا ووایه د پلار تصویر ته شپه او ورځ جاړي ما هم جړوي دا یتیمان به چې شپه ورځ رانه پلار غواړي ډېر ښه ده باچا او خلک په خپل ژوندون تنګ شوي دي په خپله خاوره خلک په خپل ژوندون تنګ شوي دي په خپله خاوره هر سړی جاړي سکون غواړي او قرار غواړي او د وطن واګي د تور مخو او شین سترګو سره د وطن واګي د تور مخو او شین سترګو سره باچا لا اوس هم په خپله خاوره او خپل اختیار غواړي بل د تسکین صاحب چې د عشق لارې بلا سختې وې په ګرانه لاړم د عشق لارې بلا سختې وې په ګرانه لاړم او د چا په غم کې شنه لوخړه تر اسمانه لاړم او تیرو وختونو باندې بیا د دې نه څه کیدی شوه بس یو اوښکه شوم لیمونه تر ګریوانه لاړم او زما په حال را سره دوه اوښکې چاتوې نه کړلې زما په حال را سره دوه اوښکې چاتوې نه کړلې د خپل زخمی زړګي فریاد وم تر زبانه لاړم او د عشق په لارو تګ د اوسپنو نینې چیچل دي د عشق په لارو تګ د اوسپنو نینې چیچل دي او چا درته ویل چې دې مقام ته په اسانه لاړم او ما به په هر ځای د پښتنو د حق نارې وهلې ما په هر ځای د پښتنو د حق نارې وهلې په زولنو کې لاس تړلې تر زندانه لاړم او که د وطن په ننګ شهید شم خوش کې نصیبه به یم که د وطن په ننګ شهید شم خوش نصیبه به یم خیر که حسین غوندې سرکټې د دنیا نه لاړم او دا چې د کام د سر سودا په $100 کوي دا چې د کام د سر سودا په $100 کوي دې خنزیرانو ته سوچ یوړم خیرانه لاړم او هغه به کوم وخت وي چې لر او بر پښتون رایو شي په دې سوچونو او فکرونو سرګردانه لاړم او مقصد ده چې باچا هیڅوک را سره مل د کام په غم کې نشول باچا هیڅوک را سره مل د کام په غم کې نشول زاله یوازې زړه چاودلې د جهانه لاړم ډېر ښه باچا صاحب مقطع نه ده بیا ووایه باچا هیڅوک را سره مل د کام په غم کې نشول ځان له یوازې زړه چاودلې د جهانه لاړم یاره باچا جي هغه نظم دی که هغه غزل دی هغه نامنونکي اولاد کو نامنونکي بچې مونږ ته د اجرا کې ویل دا یو نظم دی دا د پتاسې متاسې والو شاعرانو ته او د دې مطلب ده چې ای د سرو شونډو نرمو روزو ای د سرو شونډو نرمو روزو اننګو شاعره ای د ساقي د میکدې او د پیالو شاعره ای د لیلا د شینکي خال او شنو بنګړو شاعره ای د سپین مخ د تورو زلفو منګرو شاعره او دغه زړه شاعري پرېږده اوس نورو لیکه د کام زخمي زړګي له څټکورو لیکه دا چې د کام غوښې خوري غټ غټ شرمحان لګیا دي دا زمونږ وینې زوې خوري هر وخت لیوان لګیا دي دا چې هر څه باندې قبضه دي خاماران لګیا دي دا په جامه کې د شیطان چې دا په جامه کې د انسان چې شیطانان لګیا دي د دوی خلاف شاعر پاسه خپل قلم اوچت کړه او د خوشحال خان بابا قدم باندې قدم اوچت کړه نو شاعر تا ته دا د کم غمونه نه ښکارېږي دا په هر زړه کې د عوام غمونه نه ښکارېږي تا ته سحر نه تر ماښام ظلمونه نه ښکارېږي دا سر عام د پښتنو قتلونه نه ښکارېږي شاعره ته د دې په حق لس لیکلی نه شي که نه ګونګې شوې
چې ظالم ته حق ویلی نه شي. باچا صاحب دا پښتون قوم چا د خیبر نه تر اټکه خوړلی، دا پښتون قوم چا د خیبر نه تر اټک خوړلی، لږ یې څرګند کړه کم یو خان او یو کم ملک خوړلی. چا په دوکا، چا په فریب، چا په ټوپک خوړلی. شاعره وښایه زمونږه، شاعره وښایه چې زمونږه حق چا زمونږه حق خوړلی، او دې قام له ورکړه حوصله چې ترې خپل حق وغواړي، نور په پستو خبرو نه چې په ټوپک وغواړي. شاعره پوه شم حق ویلو ته تیار نه یې، بس په خوله وایې پښتون یم وفادار نه یې، او د پښتنو د غمه مړ نه یې، غمخوار نه یې، د قام خدمت ته برابر نه یې، اوزګار نه یې، او په دې خو کار نه کیږي، په دې خو کار نشي چې زه د ابدالي بچی یم، زه د رحمان، زه د خوشحال او د غني بچی یم. نو نورې غزلې په تور سر پښتنې مه لیکه، شاعره نورې د خانانو مرثیې مه لیکه، د بدماشانو د ټوپکو قصیدې مه لیکه، د ملکانو صفتونه په هر ځای مه لیکه، او د څو پیسو دپاره شعر بېهوده مه لیکه، قلم دې مات شه د ماکو په تاسه مه لیکه. شاعره پاسه د قام سترګې شه، نظر جوړ شه، د هر باطل مخې ته ودرېږه، یو غر جوړ شه، د دې لوټلي قافلې داسې رهبر جوړ شه، او په مینه مینه زړونه وګټه دلبر جوړ شه. اوس د دې قام دپاره نوې ترانه جوړه کړه، او باچا راځه چېرته کې نوې شان نغمه جوړه کړه. دا سپیشل علي خان تسکین صاحب ته سپیشل ډالۍ ده. وبشي جومات نه یو اعلان چې کله مړ شم، وبشي جومات نه یو اعلان چې کله مړ شم. علي خان صاحب دا به ستا په پیج پروت وي، انشاءالله پروت وي. خو که چېرې انسان د زندګۍ څه پته نه لګي، پاڅېږم دې ځي نه دغه ځای ته ځم نو څه، نو دا به زما تصویر سره بیا دا به ورکړې. بس وبشي جومات نه یو اعلان چې کله مړ شم، او خبر به مې هر ځای کې شي دوستان چې کله مړ شم، او چې کټ د جنازې مې په اوږو باندې اوچت کړي، دوی له د خدای ډېر عمر ورکړي، دا به مې وړي که نه، چې کټ د جنازې مې په اوږو باندې اوچت کړي، او وړي به مې په لور د ګورستان چې کله مړ شم، چې قبر کې مې کېږدي تورو خاورو کې بندي شم، په قبر به مې کېږدي څو ګلان چې کله مړ شم، او تر درېیمې به وي ناز زما دعا ته په حجره کې، تر درېیمې به وي ناز زما دعا ته په حجره کې، زما ذکر به وي په هر زبان چې کله مړ شم، او چې 13 څلوېښتي شي نو ټولو خلکو نه به هېر شم، چې 13 څلوېښتي شي ټولو خلکو نه به هېر شم، یادی به مې په کور کې خپل خپلوان چې کله مړ شم. او باچا وایي چې زه مړ شم جړا راپسې ونه کوي، باچا چې زه مړ شم، باچا وایي چې زه مړ شم جړا راپسې ونه کوي، مخ ونه ټکې هسې مکو ہے سوران چې کله مړ شم، او بس قبر ته مې وایه ته قرآن چې کله مړ شم. پوه شو. ډېر ښه باچا صاحب، ډېر ښه ملګرو. دا و نور باچا صاحب چې تاسو نظمونه مو اورېدل او تاسو یې غزلې مو اورېدې.